أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم رب زدني علما. البحث الثالث في الإجماع. دا دریم بحث تے پا اجماع کی څلور ادله اربعات دی. ادله اربعه هغه کې یو کتاب الله، یو سنت رسول، یو اجماع اور یو قیاس. نو کتاب الله اور سنت رسول صلی الله علیه وسلم دینا مونږه فارغ شو. الله د پدې باندې مونږ ته پوهه نصیب کړي. او دغه دریم بحث، دریم دلیل هغه د اجماع. اجماع یای چاته حاشیه کې درته لغوی اور اصطلاحی تعریفی کړی دی، خو دغه حاشیه ته تلل اور حاشیه کې یل دی فایده دا دی چې تاسو لیکلو نه خلاص شو. چې دا دلته نه وی نو خامخا ما به درته یلو، تاسو به لیکلو. نو څه کله دلته کې موجود دی نو نشان ور باندې ولګو اور دا به په یادو باندې زده کو. صحیح شوه؟ اجماع په لغت کې چاته یی فی اللغت ان الاجماع فی اللغت العزم والاتفاق. عزم مانا پختہ ارادہ کرنا اور اتفاق مانا خواص اتفاق تی. اللہ تاسو اتفاق نصیب کی. العزم والاتفاق پختہ ارادہ کرنا. لکه ګورا عزم د پارا اجمع فلان علا کذا، پلانکی پخا اراده کړی دی پلانکی کار باندې. هغه پلانکی کار کولو باندې هغه د پارا پلانکی پخا اراده کړی دی. ای عزم علیه، پختا عزمی کړی دی. اور اندرنګ اتفاق اجمعو علا کذا ای اتفقو علیه، پلانکی کسانو پلانکی ملګرو اتفاق کړی دی پلانکی کار باندې. وشوله اصطلاحی تعریف فهو ای الاجماع، اجماع فهو اتفاق علماء کل عصر. اعراب ور باندې ولګو. اجماع پس دغه اجماع اتفاق علماء کل عصر، دا اتفاق د علماء د هر زمانے دی یا کسی زمانے میں. کل عصر مانا ہر زمانے میں یا کسی زمانے میں. من اہل سنت، خدغا علماء چوک اہل سنت خوا، اہل سنت علماء. ذوی العدالت، اور دس اہل سنت علماء چہغا عادلان وی. والاجتہاد، اور ہغا ذویل اجتهاد وی، مجتهدین وی. کتاعو بتاعو نا تمونگا و تاسو خپل کې اوس رسو کینو کنه په یفي مسلې باندې اجماع کو اتفاق کو دا مسله دغه شانت شو به اعلان وکړو. مولا اجماع سے اجماع دی. دا د مثلا پاکستان علماء تقی صاحب دو وغیرہ وغیرہ دغه عادلان وی اور مجتهدین وی. اعلی حکمن په یو حکم باندې، په یو حکم باندې اتفاق ته علماء د یوې زمانه خدغه علماء ته اهل سنت والجماعت نوی اور عادلان وی اور مجتهدین وی. دیتا اجماع یې. اجماع هذه الامه، اجماع دغه امت بعد ما توفی، رست دغه توفیا څه وفات کړل شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. یعنی اسانه معنا به دسی وکي اجماع هذه الامه، اجماع دغه امت
بعدما توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم، بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس امت کا اجماع کس چیز میں؟ کم یوشی کی؟ فی فروع الدین، پا فروع د دین کے، یوی اصول یوی فروع. حجتن دغه اجماع د دی امت د حجت دی، دلیل دی. موجبتن دسی دلیل دسی حجت دا واجبون کی دی، للعمل بها شرعا د عمل واجبون کی دی، بها پا دغه حجت باندے شرعا شرعا. کرامتن اور د وجه د عزت لهذه الامه دغه امت د پاره، دغه اجماع چې دا موجب د عمل دی، دا کرامت دغه امت دی. صحیح شو؟ دغه امت د پاره دا کرامت دی، ځکه قرآن مجید کې الله فرمایي کنتم خیر امت. حاجی اوس دغه اجماع هذه الامه د دې کې فائدہ دا وکه کوزه ناقید هم د تلیکلی دون من سواهم من الامم السابقه، څه هغه علاوه دغه امت ندی نور امتونه سابقه د مخکینی امتونو ولا اجماع هغه نه و. صحیح شو؟ هغه اجماع نه و، دا د دې امت خصوصیت دی چې دغه امت کې اجماع دی. اور بعد ما توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی دغه اجماع به کله وي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وفات د بعد، ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله حیات و نو هغه وخت کې اجماع نه و، هر مسئله کې به رجوع چاته کولای شو؟ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. صحیح؟ فی فروع الدین، په فروع د دین کې یعنی مسائلو کې احکاماتو کې یو دی اصول څه هغه عقاید دی، هغه مخکې په دلایل قطعیه او سره نقلیه او سره ثابت شوی دی. صحیح؟ هغه اجماع سره نه ثابتېږي. فی فروع الدین حجت موجبه للعمل، دا موجب دی د پاره د عمل. اعتقادی اونه فرمایل، عملی او فرمایل. ولی د مخکې د اجماع ول څلور قسمونه را روان دي، ها څلور قسمونه دي کې څلور واړو باندې عمل کول واجب دي، څلور واړو اجماع باندې، خو اعتقاد لرل دا په دوو باندې واجب، په دوو باندې واجب نه. صحیح شو نه؟ نو دی وجنه موجبتن للعمل بها ویلو، للاعتقاد بها دیونوی. هادی شرعان یعنی دا د شریعت مسله ده، کرامتن او دا عزت دی دغه امت. ثم الاجماع، بیا دغه اجماع علی اربعه اقسام، په څلور قسمونو باندې دی. اول اجماع الصحابه، اجماع د صحابه کرامو دی، علی حکم الحادثه، حادثه معنی واقعه یعنی واقع ہونے والے حکم پر، نصن تصریحا تصریح کرتے ہوئے. صحابہ کا اجماع کسی واقع ہونے والے حکم پر تصریح کرتے ہوئے، مطلب دادے ہر صحابی اغه تصریح کړي وي په خپل الفاظو سره چې دا مسله دقه شانته دي. صحیح شو؟ لکه مثلا سل صحابه کرام ناستی، هر یو صحابی تصریح وکي او دا مسله دسی او دا دسی او دا دسی ټول تصریح وکي، نو دا اجماع. صحیح شو؟ او دویمه اجماع ثم اجماعهم، هم ضمیر صحابه ته راځي دي، بیا اجماع دغه صحابه بنص البعض و سکوت الباقین، په تصریح کولو د بعضو صحابه اور سکوت بعضو صحابه سره. اگر سکوت بعضو یعنی باقینو ان رد د رد کولو نه، یعنی هغه سکوت اختیار کو، دا مسله رد نکړه، خاموش پاتې شو، نو دا دویم قسم اجماع دی. بعضو صحابه تصریح وکړه، مثلا لسو صحابه تصریح وکړه او دسې دي لس نور صحابه کرام ناستی، هغه دا خبري واوریدي، ارسی ولیدو وایوریدو، هغه خاموش ناستی، هیڅ هم نه. صحیح دی؟ او دیتا یای اجماع سکوتی، اجماع سکوتی دا هم دلیل دی، او دی باندې عمل کول هم واجب اور عقیده لرل هم واجب، اعتقاد هم واجب.
اوس دغه اجماع امام شافعي رحمت الله علیه په نسبت باندې حجت نه دی. صحیح، دغه اجماع امام شافعي رحمت الله علیه په نسبت باندې حجت نه دی. ولی هغه وجه دا بیانوي چې ګوره دغه سکوت باقینو څه دی دی کې خدشه دی څه کیدی شي دو سکوت اختیار کړی وي خوف د واجې نه، اندرنګې کیدی شي دوی سکوت اختیار کړی وي د اشتباه د واجې نه، څه دغه مسله ور باندې مشتبه شوی وي نو دو خاموش پاتې شوی وي. دغه دوو وجونه کیدی شي سکوت، نو لہذا دغه اجماع سکوتی امام شافعي رحمت الله علیه په نسبت باندې دلیل نه دی. مونږ ورته دینه جواب دا کو چې ګوره صحابه کرام هغه د پیغمبر علیه السلام شاګردانو، د هغو صفت قرآن مجید کې هم الله تعالی بیان کړي، لا یخافون لومة لائم، نه یریږي هغو د ملامتیې کوونکي ملامتیې نه. نو ګوره دغه صحابه کرام دي، نو هغو په باره کې دغه ګمان هم نه رسی چې هغو به یری د واجې نه خاموش پاتې وي. او اندرنګې اشتباه د واجې نه، نو اشتباه د واجې نه بیا احناف حضرات فرمایي چې اشتباه ور باندې راغله چلو څه صحیح دی، خو دغه اجتباه خو یوې ورځې کې، دوو ورځو کې، درو ورځو کې ختم کیږي که نه، چې درو ورځو پورې هغو څه ونه یلو نو معلومه دا شوه چې دغه مسله هغو په نیز باندې هم اندقه شانتې دی. نو دا اجماع سکوتی. دریم ثم اجماع من بعدهم فيما لم يوجد فيه قول السلف. دریم قسمه اجماع من هغه چا ولده بعدهم چې هغه وروسته دغه صحاباو نه دي یعنی تابعین، فیما په هغه مسلې کې اجماع په هغه واقعې کې لم یوجد څه موجود نوي فيه په هغه مسلې کې قول السلف قول د یو صحابي، د صحابي قول ورکې نشته. یاره یو مسله راغله هلکه ولټو د یو صحابي قول چرته شته ښه نه وملټول یاره دې په باره کې خو یو قول هم د صحابي نشته، نو بیا یوې مسلې باندې علماء کرام فقها هغه اجماع وکي. دغه قسم صحیح دی چې د صحابه ولا قول موجوده نوي، نو دا یو قسم اجماع دی چې دی باندې عمل کول واجب، اعتقاد واجب نه دی. څلورم قسم ثم الاجماع على احد اقوال السلف. بیا څلورم اجماع هغه په یو قول د اقوالو د سلف باندې، یعنی صحابه کرام ولا مختلف اقوال یوې مسالې کې رغلي، یاره یو قول دا دی یو قول دا دی، دی صحابي داسې فرمایلی، دی صحابي داسې فرمایلی، دی صحابي داسې فرمایلی، او د فقهای کرام مجتهدین حضرات ناس دي، نو هغو ټولو باندې غور او فکر وکي، سوچ او فکر وکي، اور بیا هغه کې یو قول رواخلی، بس ټول هغه باندې اتفاق وکي، نو دا اجماع شوه. صحیح دی. حاجی اوسی د احکامات بیانې. اما الاول هرچی اول فهو بمنزلة آیت من کتاب الله تعالی، دغه اوله اجماع دا په درجه د آیت کې دی د کتاب الله نه، نو کتاب الله باندې عمل کول هم واجب اور عقیده لرل هم واجب، انکار کول کفر، نو دغه اجماع نه هم انکار کول کفر دی. ثم الاجماع بیا اجماع بنص البعض وسکوت الباقین، هغه اجماع څه هغه په تصریح د بعضو صحابه او خاموش پاتې کېدلو د باقینو سره، فهو بمنزلة المتواتر، دا په درجه د خبر متواتر کې دی، خبر متواتر درجه کې دی، دغه کتاب الله نه لاندې دی، نو څه کله خبر متواتر درجه کې دی نو لہذا عمل کول هم واجب اور اعتقاد لرل هم واجب. صحیح شو. خدا دې چې مونږه مخکې د سنت په بحث کې دا ویلو څه خبر متواتر حکم څه شه دی، ورده کفر، هغه نه انکار کول کفر دی. خو دغه دی کې دغه اجماع نه انکار کول به کفر نه دی. صحیح شو. کفر نه دی. ولی ځکه چې دغه مخکې اجماع نه خدا لاندې دی کنه. صحیح شو. څه کله لاندې دی نو هغه سره لږ فرق شته، هغه فرق صرف دا دی چې هغه نه انکار کول کفر، دینه انکار کول کفر نه. پوه شي په خبره؟ دینه انکار کول کفر شي کنه، نو بیا خو به شوافی ټول کفارو لیست ور واچو نو.
نو دی وجه نه ګوره نرمي کول لږ پکار دي. صحیح دی. ثم اجماع من بعدهم بمنزله المشهور من الاخبار. بیا اجماع د هغه کسانو چې وروسته د دوی نه دي، یعنی هغه دریم قسم اجماع دا په منزله د خبرې مشهور کې دی. بمنزله المشهور من الاخبار. نو او د خبرې مشهور ولا حکم څه شی؟ څه عمل کول واجب، عقیده لرل واجب نه دی. صحیح دی. ثم اجماع المتاخرین على احد اقوال السلف. بیا څلورم قسم څه اجماع د متاخرینو دی په یو قول د اقوالو د سلف باندې، دای څه په منزله بمنزله الصحیح من الاحاد، دا په درجه د هغه صحیح د احادونه، یعنی احاد اخبار احاد، یعنی خبر واحد. ګوره صحیح ټکی لګیدل کنه بمنزله الصحیح، یعنی ګوره هغه خبر واحد څه کم شرایط تاسو ته بیان شي وکنه، سراوی د پر کم شرایط دي، مسلمان به وي، عاقل به وي، اور ضبط به برابر وي. صحیح دی. نو دغه شرایط ته بیان شي وندرنګي هغه کم روایت کوي هغه به ته قرآن باندې پیش کی، خبري مشهور ته به پیش کی، ظاهر ته به پیش کی، د ټولو شرایطو ته برابر وي هغه خبر واحد. نو دغه اجماع د هغه په حکم کې دی، د هغه په درجه کې دی، نو هغه باندې عمل کول واجب کنه او عقیده لرل ور باندې واجب نو. اوس ته دا خبره کوي کنه سو دغه اجماع د چا ولا معتبر دي. والمعتبر فی هذا الباب، معتبر په دغه باب کې یعنی په دغه فقه کې اجماع د چا معتبر دي؟ فقه کې اجماع اهل الرأي والاجتهاد. اجماع د اهل رایه څه هغه یو رایه لري ول اجتهاد او اجتهاد کول شي اهل اجتهاد وي پوي وي په فقه اصول باندې. او ما ته مخکې ذکر وکړ 3000 احادیث دي، هغه 3000 احادیث باندې هغه یاد وي. نو فلا یعتبر بقول العوام، نو اعتبار به نشي کولای قول د عوامو. اوس عوام راجامه شي که ملکان دا جرګو ولا د کرکولیټو پیانو ولا دا راجامه شي به پاتې د بس مو په دې خبره باندې تړون وکړو کاڼه مور نه وکړو او رسیم ورنتاو که نادو عوام اجماع دا معتبره نه دي. متکلم علم الکلام کی مهارت، علم الکلام به تاسو یو شپږمې درجه کې شرح العقاید نومي کتاب هغه کې عقاید او بحث دي. اوس یو سړی دی هغه خو عقاید نه بحث کوي، نو هغه فقه اصول نه څه خبر دی، نو لہذا د متکلمین ولا اجماع هم معتبر نه دي. ګوره فی هذا الباب ای فی الفقه لیکلی کو نه کو زناقل اندرنګ والمحدث او دغه متکلم اور محدث الذي هغه لا بصیرت له فی اصول الفقه، څه هغه لره بصیرت نه وي په اصول د فقه کې، هغه په اصول فقه باندې نه پوهیږي. احادیث خو ډیر یاد کړي دي، مړه 1,00,000 حدیث یاد کړي دي، راویانو حالات مرتن ځکه محدث چا نه بحث کوي، حدیث متن نه بحث کوي، راویانو نه بحث کوي چې دا راوی دی دا راوی څرنګه دی، دا ثقه نه دی، دا دې طریقې سره محدث خدا کار دی، محدث خدا کار نه دی. هغه اجتهاد وکي اصول فقه بیا داسې محدث وي داسې متکلمي ته هغه دغه شیزونو سره په اصول فقه باندې هم مهارت لري، نو بیا هغه ولا اجماع دا معتبر دی.